غختې مو دې مټې خلاصوو یې له پیغوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره هیواد د پرمختګ په لور روان دی. کندهار ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د استنادي دیوالونو پروژه اوس فعلا راپیل کړل. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې هغه مندونه، کانالونه او لښتې په اساسي ډول ورغول سي کوم چې زموږ عام هیوادوال په ژمي کې د سیلابونو له خطر سره مخ کړي وي او یا یې هم په دوبي کې له بدبویي او چټلیو سره مخامخ کړي وي. کندهار ښاروالي به په دې پروژه کې د ښار په مختلفو سیمو کې د خلکو د غوښتنو په اساس مختلفې ویالې، لښتې او کانالونه په اساسي ډول ورغوي. دغه پروژه چې اوس فعلا په شپږمه ناحیه کې افتتاح شوله د سواري واله ده چې د استنادي دیوالونه پکې جوړیږي او د دې څخه هدف د کندهار ښار د سیلابي اوبو چې کندهار ښار دغه سلوپ سم نه دی وتلی، سیلابي اوبه زیاتې دي بارانو په وخت کې او د کورو چټلې اوبه زیاتې دي. نو په دې خاطر باندې د کندهار ښار ښاروالي استنادي دیوالونه پروژه اعلان کړله. عمومي واله و د غره شیدي او د اوبو د منځونو ګرځ د واله باندې راغلی د سواري واله بولي او دا واله ما د پورته کېږي روان د لاندې خندق ته رسوي، ولو ته رسوي، اما د کلي څخه اوبه ونیسي، د کلي به اباد سي، اما د ځوانان په کار اخلي. دوه ټپاله په درې ټپاله اکاسیانې موږ سره شته چې موږ پر کورو اوبه راوښتي دي، زموږ خونې د اوبو ډکې شوي دي. بیا مو راوتلي د شپې پر 1 بجه د ګرده کلي انسانان بیده یې موږ راولاړ شوي. بیا مو د پلچکان پاک کړي دي، هم په جمهوریت کې هم په امارات کې په خپله ورته درېدلي پاک کړي مو دي او چا موږ سره ټول همکاري نه ده کړې. موږ د دولت سره ډېر خوشحاله یو. لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره هیواد د پرمختګ په لور روان دی.